Kinawa! When you're walking and this street cars, I have conquered in this street. لکه دا سیټ خو سکان کر مان کر نه کوي یاره دا خو د تریشر ورځې نه دی مړه والله دا مړه ځان یې راپسې انګریز جوړ کړل مړه والله دې خلکو ته هم څه ځان له کارمان کر دلی شروع کړل مړه ورګه چې میلاو شوم ورسره مړه هلکه سیټ السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه چل دی خیر دی. والله دا سلام دی مولی په انګلیش کې دی How are you? فین الشيخ عبد الله لا سیټ صاحب مړه یاره عجیبه خلک دی دا ورځې څه دي دا د تریشر دي نو ته مړه تشه کانکر مانکر دی شروع کړله والله مړه عجیبه خلک یې تاسو پور خلک یې پور in your soul. کشمیرانو گزار کړي مړه عجیبه خلک یې یاره تاسو عجیبه خلک یې چې انګلیش صحیح زده کړلی څه Oh no! Tricked! دا کیرای پکې لاسه ته وایي دا پکې لاسه ته وایي You can't know my English. دا کانټیا پکې لاسه ته وایي قداش صبر ته سره وایي Your suit is done. قدر شي يا اخويا شي داون ماون دي راغسته راته هي هو لا ما يخصم ولا ما My suit is over. Come there. عجيبه سره انګلیش وزده خو بس تاسو په مون وال کوي مړه لما And Asman is Tej. Come there, Tej. Akhwasha. إلك ما غير كن me as you are شاگرد. Yes. استاد يرشونا واس استاد شاگرد. Yes. ان شاء الله استاد صاحب ویل راوځي کول خپل کتابونه Yes. ان سبا سهار وختي راتلل سکولونه Yes. هر خبره از د yes Yes. اوکې استاد لاړو ته سو استاد په انګلیش کې Za. لاړو واسونه استاد شوی لاړو استاد صاحب Za. ما خدي خاجه. We walking on the street because I have conquered this place and I have شاگرد النوم يراني يرد شبابتي نوم تفوز كوما هذا ده ترجع خي ولا عمري شاق بزر لا ها انګریسي یا وره والله تعالی پتا نه چې رور دی ټي وي شن شروع کړل ما ویلي ټي وي شن شروع کړل چې نه یاغه مړه الکه یوانه میا دا شکار دی کنه چې ستا چاله ته تعریفونه کوي دا سړی ډېر قابل دی او مرخ کېږه وای خوښه ګرځي خوښه نو دا شکار دی کنه چې تر زو زره باندې خپه کېږم یاره ما زوی دی ګورې صحیح سړی دی خپه کېږي ما تر زو باندې دا څه خبره ده کنه چې سبا نه به ټي وي شن ټیک راځي ټیک شو دا کله او لکه ما چې لکه دا سورکله انګلیش زده کله والله ته به د کوله انګلیش زده کې کنه ته درځم با شپارس بس درځم راځي کوم سکول ته درځم مړ یار هغه شاقوت علی کې چې سکول سره شاقوت علی کې شاقوت علی بس درځم معلوم دی ته جبار ورته ښه دا او تشبیه غوړې وختي ودا غوړې استاد سره د سریک استاد دی غوړې ښه بس درځم بس سبا راځم ورځه لاړه ما خیره ها ټیک شو یاره زما او استاد شي ورانه ډېر خوشحاله یاره والله ما وایي چې روپۍ دي شاګردان ولا پیدا کوم والله هنر شاګرد هنر
زبر ورځم هلکه نن مې استاد صاحب سیټ ته اورې when ور صبر راته وایي، څنګه انګلیش پتی زده کوم؟ conquer this څنګه انګلیش place پتی زده کوم؟ when we conquer this place څنګه انګلیش پتی نور به زه د استاد صاحب نه زده کړم یاره شعر شوی دی یاره راټه ده نو راټه نه ده راټه کې ځم استاد صاحب سره میلاویږو دا که داسې کوې تو راځه چې سلام علیکم استاد صاحب وعلیکم السلام. څنګه چې د استاد صاحب نوی هلک مې الله وستلی دلته کینه هیر. استاد صاحب هغه خو ناست دی نو خیر ناستی یار. بخیر وکړه استاد صاحب بخیر ته دا څنګه راوستی دی یار؟ What is your name? دا نه مې پکې لاسته ته وایي استاد صاحب نیمی پکې څه ته وایي نیمی ټوپۍ مې څه شوه والبته څه کوه دا شي ته وایي دې ته وایي دې ته وایي. واغسته ټیکا هلکه استاد صاحب دا خو نیم دی نیمی د ترور زوی د ترور زوی د ترور هو د ترور زوی نیم دی استاد صاحب ما ته خو زما استادانو نیم ویلې او نه یو می راته ورسره پکې نه دی هر پیر استاد صاحب تا له راسه زه ورکړم څومره هونهار شاګرد مې درله وستی دی او ته ما وایې شاقب زرا استاد صاحب ته چې کنه ډیر نالایقه یې. استاد صاحب دیوانه لایق دی استاد صاحب تعالی ما دومره هونهار شاګردان نه و ته بیا مې نه لایق یې دا هنر شاګرد چې دی کنه دا بالکل صحیح دی خو ته نه یې. ته بالکل زیرو یې. استاد صاحب داسې مه وایي که نه ګوره شاګردان بیا نه راولم ته چې دونه قابل یې استاد کنه. صاحب مړه مارکر ما سترګې به مې خرابې کړې سترګو نه م خراب یم زه پرېږده مړه سړیا ته چې دونه قابل یې کنه تاسو زه یو ټکی لیکم ته ما د هغې جواب ما لګه که صحیح دې راکړو نو ته به زما صحیح شاګرد دی. وایي لږه استاد صاحب وایي لږه ته ولیکم د شاه قبضر کمال ویني صرف ته صرف څه کوه وسې کوه تو بایلبز مانه به ته کوم بایلبز ته پوه ته یوه څه ګوره استاد صاحب ته یې څه کوه بس وسې ماته ووایه استاد دومره اسان څه کوه بایلبز معنی درته کوم بایلبز تی آر ای ترا استاد صاحب لږ صبر وکړه ښه نور چیزه پوره معنی د دې وکړم ته به دا وینې ښه استاد صاحب دا نظر مې لږ کم دی که نه وګه وی ای ال ول هلا ول مطلب دا چې زما د تره دلې په پټي کې یو ول تره او ول زما د تره دلې په پټي کې یو ول معنی بای لفظ معنی د استاد صاحب بس نور به کیسه نه کېږي د چې هونهار شاګرد به ته چېرته میلاو نه کړي استاد ستا د تره په پټي کې ول تره دا ول څه ته وایي ما ته دې جواب راکړه. استاد صاحب دا ستاسو کار دی تاسو استادان یې ما راته بای لفظ معنی کړله که ته دوباره بیا ووایه ال غلط لیکل دی ښه استاد صاحب دا خلک لږ دا ډول لږ داسې اوږدی او دا لکۍ به ترې کټ کړو اول چې دی دا دومره اوږد نه دی که نو استاد صاحب که خپۍ اوږده شي او که لنډه شي فرق نه کوي خو ته یې جدیده معنی وکړه که نه زه مې هر چې دې ښکل کړمه نه مخ کوله استاد استاد صاحب ما ته بای لفظ معنی کړله استاد صاحب تاسو دومره وال کوئ استاد صاحب هونهار شاګرد تاسو وایي هونهار ترکې کې د تره په پټي کې ول نو استاد صاحب تاسو یې ووایئ شاقب سره وایه استاد صاحب لوی دې ووایه منو لوی مې ووایه ته صحیح وایه که نه زما د تره په پټي کې وایي ول تا خدای په لیټۍ کې غاښ مات که د دا داسې دی ټریول
ول استاد بعد بل ته پوتره زه خو یم چې- بل نه کوم استاد بعد پرې دی بعد نو بل ته نه کومه بل ته نه کوم بل ته نه کوم ته چې بل ته نه وسه کومه کو بس څه کوه وسه کو نم 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 بس دا ماته ووایه تاسې به خو داسې ګران ټکي دي کېږي نو اوس په ده پکې بیا تره لیکل دی نو دی به بیا زوال خورم دا بل ټکی څه ښکلی لیکل دی دا راته زه اوس وایم ها سپیلینګ سره بس ماته وایه تای سیګه استاد صاحب سیګه وای دا ورګه چې وینم نظر مې پیم کار نه کوي تی آر ای یو ځلې بیا تره یو ځلې بیا تره 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 سی ایچ او ای او ای چای نو د دې ټکي اګزیکټ معنی دا شوه چې د تره چه د تره چه د تره چه چه استاد صاحب قابل شوی مګر ما له خو یو ورځ چه رانه تره چه نه یم استاد صاحب ستانه سبق نه یم لاړه مدن استاد دومره چې زه ووایم دومره د سره چې ولې ځه نه یم لاړه د تره چه د زما د تره بچي کې ویول ستا خدای په دې ټای کې غاښ مات کا